سلامونه د ملي سپورټ د فیسبوک پاڼې درنو مینوالو ستړي مسئ له د جوړ روغ خوشحاله به یاست. د افغانستان شپږیزه کرکټ لیګ ته د ګوتو په شمیر ورځې پاته دي او د کابل په نړیوال لوبغالي کې به د افغانستان د شپږ زونونو اساسي لوبډلې د اووم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ د اتلولۍ لپاره مبارزه کوي. د امو نهنګانو د لوبډل مشر چې نوی د دې لوبډلې سره یو ځای شوی دی او ساژي کپټاني هم کوي جاوید احمدي سره به پر دې لوبډله باندې غږیږو. جاوید ستړي مسئ د تقریبا 2-3 کاله څخه وروسته د امو لوبډلې ته بیرته راګرځي او د لوبډل مشري چارې هم در تر غاړه دي. دا ځل امو لوبډله څنګه یو لوبډله جوړه شوې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټولو مینوالو ته سلامونه. زه به یو خبره وکړم چې په کرکټ کې هره لوبډله چې کپتانان یا کوچز جوړوي هغه ته په هر شیلدو سره همغه لوبډله جوړوي. نو زه چې کله د کپتان د کوچ سره کېناستم او دغه ټیم باندې وغږېدم نو ما ته هم دغه یو ډاډګیرنه راکوله، هر وخت به هم دغه یوه خبره راته کوله چې موږ به دې پرې ځوانې لوبډلې سره ځو. نو هغه تاسو وکتل چې ټولې هغه ځوان لوبغاړي اخیستي دي چې کوم که د ملي ټیم لوبغاړي هم دي او که موږ سره د A ټیم او د انډر 19 لوبغاړي هم دي نو ټولې ځوانان اخیستي دي. نو زه به انشاءالله ووایم چې هر یو لوبډل مشر چې هغه به خپله لوبډلې ته په ښه نظر ګوري، په ښه دغه به ګوري او ما به کوشش هم دغه وي چې زه دومره وخت بعد امو سره لوبه کوم، یو ځل بیا د امو مینوالو سره د امو مینوالو ته به نو زه یو ښه لوبه وړاندې کوم انشاءالله لکه څنګه چې مې مخکې تېرې کړي دي او زه به دې پرې کوشش زیات به مې همدا وي چې امو لوبډله یو ځای ته ورسوم. بله، تاسو د ځوانانو یادونه وکړه. یقینا ستاسې لوبډله تقریبا 95% ټوله ځوانه لوبډله ده. فکر نه کوئ چې د نورو لوبډلو با تجربه لوبغاړي به د هغوی هغه تجربې به ستاسې د ځوانانو پر وړاندې لږ برلاسي واوسي؟ بالکل صحیح خبره ده. کرکټ کې تجربه یو ډیر اهم رول لري چې تجربه، خو بیا هم که تاسو وګورئ داسې هم نه ده چې ما داسې لوبغاړي اخیستي یا کوچز داسې لوبغاړي اخیستي دي چې هغوی بیخي لوبې نه دي کړي. که تاسو وګورئ ما سره میډل آرډر کې د شوکت زمان دی، درویش رسولي دی، فرحان زاخیل د انډر 19، نو همداسې موږ سره بیا فرید ملک دی، همداسې موږ سره باطن شاه دی. نو داسې هم نه ده چې ما بیخي داسې د ځوانان اخیستي لکه هغوی لوبې نه دي کړي. دوی ټولو لوبې کړي دي او په مختلفو دغه ټیمونو کې کړي. که هغه تاسو 19 کلونو کې وګورئ، که تاسو د A ټیم وګورئ او بیا که تاسو د ملي ټیم وګورئ، نو موږ ټولو نه دغسې ځوان لوبغاړي راټول کړي دي او په ډېر په مشوره باندې موږ دا کار کړی دی. بله جاوید، که ستاسې دې ځوانې لوبډلې ته او نورو لوبډلو ته دغسې سم تخنیکي نظر ورته وکړي، فکر کوي چې لوبډله دې د دغه شپږو لوبډلو کې په کوم ردف کې قرار لري؟ زه به یوه خبره تاسو ته وکړم، د کیدای شي زه غلط یم، زه خپل ایکسپیرینس دا وایم چې T20 لوبه چې دا دې کې قوي کمزوره ټیم نشته دی. که تاسو سوچ وکړئ په تیر 2-3 پړاو کې زه بند امیر سره وم چې موږ کله لوبډله جوړه کړه، د ډېرو ټیمونو همدغه یو نظر و چې بند امیر ځوانه لوبډله ده، بند امیر با تجربه کار لوبغاړي نه لري. خو ما به همدغه یوه خبره کوله چې کومه ورځ باندې کومې لوبډلې ښه لوبه وکړه هغه به یې ګټي. نو زه همدغه یوه خبره کوم، موږ د 4-5 لوبې وکړې دلته تمریني، 2-3 په دې میدان کې وکړې او 2-3 مخوا نورو میدانونو کې وکړې. زما صرف همدغه یوه خبره یې ټولو لوبغاړو ته چې خپل محنت کوئ او فوکس هم صرف مثبت ساتئ. انشاءالله الرحمن الله تعالی به موږ ته مثبت نتیجه راکوي. بله، د بیټینګ شعبه کې خپله تیره شپږیزه کې مو سلیزه هم وه، یعنې په غټا په سکوررانو کې تاسو یې هم وواسته. د بالرانو په حصه کې مو هم د ځینو یادونه وکړله. د افغانستان دې ګراونډ ته دې پیچونو ته په کتو سره سپین بالران هم دغسې نوموتي څوک لري چې هغه باندې د تکیه وي او دا ځل د ښو لاسته راوړنو لپاره ورته په تمه وي؟ څومره چې زه په دې کابل ګراونډ کې بلد یم، نو زه به تاسو ته یوه خبره وکړم چې دلته که تاسو سره څومره ښه فاست بالران وي، سپین دلته صحیح دی، سپین هم چلیږي خو ګراونډ وړوکی دی. زما په اند باندې به دلته سپینران دونه کامیاب نه وي، خو بیا هم موږ سره په ټیم کې داسې سپینران شته دي چې دوه سره لیګ بریکران دي چې په نړۍ کې ورته یعنی نن سبا ډېر د راشد د وجې چې زه به راشد ته دا کریډټ ځکه ورکوم چې راشد په ځلان دی، ستوری په لیګ بریکرانو کې دی، په ټوله جهان کې اول نمبر دی. نو زه به دغه یو خبره وکړم چې ما سره 2 لیګ بریکران دي، همداسې را سره 2 لیفټ آرم سپینران دي او پارټ ټایمران هم را سره شته دي. خو ما کوشش کوو، زموږ کوچز همدغه کوشش کوو چې موږ فاست بالران ښه واخلو او موږ همغه وکړل. که یمین احمدزی تاسو وګورئ په تیر پړاو کې په
ټاپ سیکنډ بالرانو کې یعنی ذات ثبوت کو چې زه یوازې نه ټیسټ نه زه یو 20 هم کولی شم همدغسې وړوکي میدان کې هم کولی شم نو هغه چې زه څومره ګورم دغه ځکه چې موږ ټول سره یو ځای په تمرین کوو نو دې پرې هغه د هغې نه هم زیات محنت کړی دی همدغسې که بیا وګوري ما سره فرید ملک دی چې د افغانستان د T20 سپیشلیست بالر ورته ویل کېږي همدغسې ما سره یوسف زازی دی بیا ما سره باطن دی نو ځکه ووایم چې موږ کوشش دا کوو چې زه فاست بالینګ دغه کم ډګر چې دی دا قوي وساتم ځکه په کابل کې چې تا سره فاست بالران ښیي نو که ته 150 نه پلس رنز کوې نو مخالف ټیم به ستا نه په لږ په ډار کې به وي چې ولا که یو دوی ران آوټ کړل نو بیا به چیسینګ مشکل وي بله لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه جاوید احمدي یو هغه لوبغاړی دی چې په کورني کرکټ کې خصوصا شپږیزه کې همیشه ښه ځلیدلی دی او اوس هم په فوم کې لوبغاړی دی درویش رسولي څو ورځې وړاندې په ګریډ 1 چیلنجي لوبو کې ډېر ښه وځلیدی ډېر ښه سیالۍ د کابل لپاره وکړلې دغه ډول تاسو د شوکت زمان د نور یادونه وکړه د بالینګ په حصه کې یامین احمدزی په تېره شپږیزه کې یعنې دوهم هغه لوبغاړی و چې ډېر وکټې ترلاسه کړي وې امو هغه لوبډله ده چې تر اوسه پورې دې د اتلولۍ جام نه دی ګټلی او تر فاینله هم رسېدلي نه دي که رسېدلي دي مو پایله نه درلودلی فکر کوئ چې دا ځل به دغه د هر څه چینج کوي او یو نوې لوبډله به د اتلولۍ لپاره راوړاندې سي که تاسو د امو ریکارډ وګورئ نو دا خبره ماته به هم نه وي ځکه چې زیاتره لوبغاړي په دې باندې به لږ دغه نو هغه بیا داسې دي احمدي صاحب لکه ساوت افریقا چې ریکارډونه جوړوي او نړیوال جام نه ګټي نه زه به د ریکارډ خبره وکړم تاسو ته امو لوبډله چې دغه لاس 2 کاله که اول راوند کې بار شوي دي د هغې نه مخکې که تاسو ریکارډ وګورئ 2 پیرې فاینل کړی دی چې متاسفانه موږ نه دی ګټلی او یو پیری سیمی فاینل کړی دی نو دغه د دریو پړاو د دې 2 پړاو کې چې دی په اول راوند کې به بار شوی دی یعنی دغه نه خو دې پیره بس موږ عموما کوشش همدا وي چې موږ هغه مینوال چې په شپږیزه نه خفه دي د امون مینوال چې دوی پرفارمنس ښه نه کوي دوی دغه نه کوي نو انشاءالله دې پیره یو ډاډ ورکوم چې دغه لوبډله چې موږ کومه جوړه کړې ده انشاءالله الرحمن دې پیره به ډېره ښه نتیجه وي ډېره زیاته مننه جاوید ډېره مننه تاسو نه کور مدان د امو نهنګانو د لوبډلې مشر جاوید احمدي و چې د خپلې لوبډلې د پیاوړتیا پر برخو غږېده او دوی به تقریبا 4 ورځې وروسته یا 5 ورځې وروسته په شپږیزه کې د خپلو سیالانو په وړاندې میدان ته ښکته کېږي